بسم الله الرحمن الرحیم د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم نن یو یکشنبه د 1444 هجري شپږ کال د ذوالقعدې د میاشتې 22 نیټه ده چې د 1402 د غبرګولي د 20 منټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د سرې میاشتې د لوري پر بېوزلو د مرستو ویش اړوند مسؤلین وایي په تیر کال کې د 15,000 کورنیو سره د خوړو مرسته ترسره کړې ده. په هرات کې د موتای ورزش د وتلو څیرو سیالي په دې سیالیو کې 150 تنه ورزشکاران حضور لري. او د سړکانو د ترشاتګ د چارو پیل په دې پړاو کې د 14 کیلومترو سړکانو ترشاتګ پلان شامل دی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د سرې میاشتې اداري مسؤلانو ویلي چې هغوی په تیر کال کې پر 15,000 بېوزلو کورنیو د خوړو توکو کڅوړې ویشلې دي. د هغوی په وینا سږ کال د سروې وروسته زر اړمنې کورنۍ د پښتون زرغون په ولسوالۍ کې پیژندل شوي چې هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ویشل شوي دي. په همدې حال بېوزله کورنۍ پر دې ټینګار کوي چې د بشري مرستو برسیره هغوی ته د کار زمینه برابره شي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. په هرات ښار او انجیل ولسوالیو کې د سرې میاشتې د سروې وروسته 3,000 اړمنې کورنۍ پیژندل شوي دي. د هرات د سرې میاشتې مسؤلین وایي د بشري مرستو د اړمنو د سروې وروسته به د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان مرستې وویشل شي. برنامه فعلنی که ما به دمدست خود داریم در دو ناحیه 3 و همچنان در ولسوالی انجیل از سعودی تمویل می شود، از نهاد خیریه ملک سلمان تمویل می شود، همچنان از آیچچو از نهادهای خیریه ترکیه قبلا تمویل شده است و پشت زرغون که ما سروی و توزیع کرده بودیم یکی از مرکبه های خود نهضت داخلی سرمیاشت بود. دغه مسؤلان دا راز وایي د دې ولایت خلکو ته د مرستو رسولو برسیره شاوخوا 15,000 د خوړو کڅوړې ولسوالیو او ښار ناحیو اړمنو کورنیو ته ویشل شوي دي. اگر کسی اراده داشته باشه که دسترسی به دست از اونها رو بگیره با آنها کمک بکنه وقت و زمانش است از هر لحاظ، هم از این بوده که فقر و فاقه بسیار زیاد هست و هم از بوده که الحمدلله با مستحقین واقعیش رسیدگی صورت میگیرد. یعنی نیست که کمکای بشردوستانه حیف و میل شه یا خدای نخواسته به غیر مستحقین داده شه، بلکه به مستحقین داده میشه. پس خواست ما یعنی و درخواست ما از نهادهای بشردوستانه، از جامعه هایی که همواره های ادعای بشردوستی خود را علمبردار بوده، ما میگیم که مردم افغانستان در حالتی هست که شما دستگیری آنها را بکنیم و آنها را تنها نگذاریم. د بل لوري د دې خلکو څخه یو شمېر وایي د بشري مرستو بنسټونه دي د بشري مرستو او خوړو ترڅنګ دوی ته د کار او کسب زمینې برابرې کړي. برای هر سرفامیل کار از آسمانی سرام از خودمانی سرایم نداریم، سرای کرانشین اینجا هستیم. جمعیت العلماء از گذشته تا به حال به نیازمندان کمک میکرده و ما شاهد از این کمک ها از اینا بودیم و در حال جریان است و امیدواریم که به حیث یک شهروند همین کمک ها از اینا ادامه داشته باشه برای مردم نیازمند و مستضعف. سره میاشت یوه بېپرې اداره ده چې د مرستو رسولو په موخه د هر ډول توپیر پرته کار او فعالیت کوي. په هرات کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دغه ادارې د عایداتي سرچینو د لارې عشر او زکات څخه 9 میلیونه افغانۍ راټولې او د دولت خزانې ته سپارلې دي. د دغه ادارې مالی مدیر حاجي جیلان وایي د انجیل اوبې شینډنډ او زندجان ولسوالیو څخه د عشر او زکات له درکه 2,15,990 افغانۍ او د عایداتي سرچینو له درکه 2,318,209 افغانۍ راټولې شوي دي. د دغه ریاست مالی او اداري مدیر زیاتوي چې په ټول کې څه د پاسه 9 میلیونه افغانۍ د وري او غوایي په میاشتو کې عواید راټول شوي چې زیار باسو د لا اسانتیاو برابرولو نه وروسته لا ډېر عایدات ترلاسه کړو.
په هرات کې د موتای ورزشي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ورزشي مسؤلانو، استادانو او د دې ورزش رشتې پلویانو په حضور کې پرانستل شوې. د هرات موتای برخې د غوره څیرو جام کې 150 تنه ورزشکاران ګډون لري. دغه ورزشکاران په A او B برخو کې په بیلابیلو وزنونو سره سیالي کوي. د هرات بدني روزنې او ورزش ځایناستي مولوي مشفق د موتای فدراسیون د هڅو څخه په قدرداني وویل د دې جام د پیلولو موخه د ورزشکارانو د ظرفیتونو لوړول او د دې څانګې د غوره څیرو څرګندول دي. د جام په پای کې ورزشکارانو ته د اتلولۍ حکم، مډالونه او کاپونه وویشل شوه. په هرات ښار کې د ځینو سړکانو د ترشاتګ پروسې د عملي کار په پیل سره خلکو د اسلامي امارت د دې کار هرکلی کړی دی. د هغوی په وینا د سړکانو ترشاتګ د واټونو د پراختیا او د بیروبار د مخنیوي لامل ګرځي. په ښار کې د 14 کیلومترو سړکانو د ترشاتګ لګښت نږدې 450 میلیونه افغانۍ سوی دی. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. په هرات ښار کې د سړکانو د ترشاتګ د عملي کار د پیل لومړۍ ورځ د هرات ښاروالۍ د مسؤلانو په وینا په نظر کې د پروان هجري لمریز کال کې د نږدې 14 کیلومترو سړکانو د ترشاتګ چارې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شي. ما تقریبا امسال بیشتر از 50% بودجه خود به خاطر سرک‌ها یا شهرهای کلان گرفتیم که او شامل سرک‌های مثال از حوض کرباس تا واده و همچنان سرک نمبر 1 مهمانایی که از کابل میاید و از طریق تیاره باشه و یا موتر باشه او سرک خرد است و او سرک کلان میکنیم، سرک انکشاف میدیم و همچنان سرک از فرقه تا شیدایی و سرکی که دو سرکه تخت سفر تمام میشه. از اونجا انشالله نظر به بودجه خود تا دروازه تورغونډي د پلان ما شامل است. د هرات په ښاروالۍ کې مسؤلان دا راز وایي چې په هرات کې د انکشافي پروژو پر پلي کېدو ژمن دي. د بل لوري د هرات ښاریان د سړکانو د ترشاتګ پروسې د پیل څخه هرکلی کوي او وایي په دې سره به د خلکو هیلې بشپړی شي. فعلا از آورده شروع شده عقب نشینی و تا حواده ادامه داره. دوکاکی بیشتر ملکیت ها دوکاکین و خانه رایشی، اکثر خانه رایشی خالی شده و دوکاکین هم وقتی نپره شده و انقریب اونا شروع میشه. ملکیت ها فکر کنم حدود 100 ملکیت به سمت شمال و 100 ملکیت سمت جنوب باشه. حدود 200 تا 300 ملکیت به سرک هاشمی تا حواده وجود داره و کلا اینا آماده عقب نشینی هستند. امروز ما بسیار خوشحالیم که بعد از سالهای سال که زورمندا اجازه نمیدادن که این موقعیت عقب نشینی بشه، امارت اسلامی ریاست ښاروالۍ از خود شروع کرد که این پسته که پسته امنیتیه که بسیار اینجا ضرور و اصول هم هست. امروز از پسته شروع کردیم که پسته تخریب شد. انشالله این پروژه ما حمایت میکنیم، جانی مالی حمایت میکنیم. با ریاست ښاروالۍ با امریت ناحیه نو با ولایت هرات ما همکاریم. تنها من و البته بسته مردم حوض کرباس از سالهای سال منتظر همچون روزی بودن که انشالله امروز او روز محقق شد و مردم با آرزوی دیرینی خود رسیدن. دا ټول په داسې حال کې دي چې په تیر کال کې ډېرې پرمختیایي پروژې د ښاروالۍ ادارې د لوري ترسره شوي دي. 15 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د هرات د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د لوري 15 تنه د نشه یي توکو د جوړولو په تور نیول شوي دي. د دې کسانو څخه 250 کیلوګرامه سوډا کاسیک او 300 لیټره تیزاب ترلاسه شوي دي. دا راز د دې کسانو دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. 2 تنه د اسلامي امارت ځواکونو د لوري ونیول شوه. د هرات امنیه قمندانۍ د 5مې امنیتي حوزې امنیت موظفینو د لوري د کشفي عملیات په لړ کې یو تن د ټلیفون د غلا په تور لاس په لاس نیول شوی دی. دا راز په یوه بله پیښه کې د 5مې امنیتي حوزې مجاهدینو د یو کشفي عملیات په ترڅ کې یو تن د نقدو پیسو د غلا په تور نیولی دی. د دې کسانو څخه یو سیټ غلا شوی موبایل او یوه اندازه نقدې پیسې نیول شوي دي. هغوی د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 12 درجه 8 ټیټه 1
غوریان اوریاز الوار درجه 8 تیتای 22 کراخ المر الوار درجه 3 تیتای 19 او پشتون زرغان المر الوار درجه 10 تیتای 21. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د سرې میاشتې د لوري پر بېوزلو د مرستو ویش اړوند مسؤلین وایي په تیر کال کې د 15,000 کورنیو سره د خوړو مرسته ترسره کړې ده. په هرات کې د موتای ورزش د وتلو څیرو سیالي په دې سیالیو کې 150 تنه ورزشکاران حضور لري. او د سړکانو د ترشاتک د چارو پیل په دې پړاو کې د 14 کیلومترو سړکانو ترشاتک پلان شامل دی. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې شته چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. خوشحاله شپې ولرئ.